بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. په دې باب کې د تیمم احکام بیانېدل، مخکې یو څو حدیث تیر شوي دي، هغه کې بعض مسائل تیر شوله. په نننی حدیث کې به بعض نور مسائل دا بیان شي. په دې باب کې وس حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوړي. ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: السعید خاور وضوء المسلم، دا اودس د مسلمان دی. وإن لم يجد الماء 10 سنين، اگر که مند نکړي او با 10 سنين لس کالا. فإذا وجد الماء، هر کله چې وب مند کړي، فليتق الله، ودی ویریږي د الله نه، وليمسه بشرته، خپل څرمن دی لمد کړي او هغې ته دی اوبه ورسوي. مطلب دا دی چې کله اوبه مند کړي نو بیا به څه کوي؟ بیا به استعمال د اوبو کوي، نو تیمم به بیا نه کوي. نو دا حدیث کې بعض فواید دا دي، بعض مسائل. اوله مسله دا ثابتېږي چې تیمم چې دی دا د اوداسه نائب دی، قائم مقام یې دی. یوه مسله دا شو. او بله مسله دا شوله چې تیمم په هغه وخت کې کیږي چې کله انسان اوبه مونده نه کړي. اوبه څومره وخت مونده نه کړي؟ نو 10 سنین. دا د پاره د تقید نه دی، مطلب دا چې 10 کالونه که زیات وي، دا مطلب یې نه دی. مطلب دا دی چې څومره موده وي یو انسان اوبه مونده نه کړي، لیکن دا به څه کوي؟ تیمم به کوي چې څومره اوږده موده وي. دا مسله ثابته شو. او بله مسله په د حدیث کې دا ده چې السعید ذکر شوی دی. سعید ویل کېږي مخ د ځمکې ته. د ځمکې مخ څه شی دی؟ بعض ځایونه کې د ځمکې په مخ باندې خاوره وي، بعض ځایونه داسې دي لکه مثلا غرونه دي، په هغې کې بیا کاڼي دي، تیږې، دا شیونه دي. نو په تیږه او په کاڼي په دې باندې مس هغه کېدلی شي، تیمم کېدلی شي. بعض ځایونه کې لکه مثلا دشت بیابانونه دي، په هغې کې ریګونه وي، شګې، نو په دې باندې کېدلی شي. بعض ځایونه داسې وي چې هغوی سیمټ پکې وي، مثلا د سیمټو تیږې دي، نو په دې باندې کېدلی شي. لکه دا مثلا مخکې موږ بیان کړه چې تیمم په هر هغه شي باندې کېږي چې د مخ د ځمکې نه حسابېږي. که هغه کاڼی وي، تیږې وي، دارنګه خاوره وي، شګه، ریګ، به د ټولو شیانو باندې کېدلی شي. په دغې دیوالونو باندې هم کېدلی شي چې کله هغې ته پلستر ورکړی شوی وي. پلستر جوړ د چا نه دی؟ د سیمټو نه جوړ دی او د شګې نه، نو په دې باندې هم کېدلی شي. دا مسله ثابته شوله. نبی علیه الصلاة والسلام په دیوال باندې کړه و، په هغې وخت کې دیوالونه د خټو د خاورو دیوالونه و، نو په هغې باندې کېدلی شي. نو دا مسله ثابته شوله. بل روایت راوړي په دې کې: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمای: خرج رجلان فی سفر، ووتل 2 کسان په یو سفر کې د صحابه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. فحضرت الصلاة، نو حاضر شو هغوی ته لمونځ. یعنې داسې وخت ورباندې راغی چې د لمانځه وخت ورباندې راغی. ولیس معهما ماء، او نه و د دواړو کسانو سره اوبه نه وې ورسره. نو فتیمما، د دواړو څه وکړه؟ تیمم یې وکړه. سعیدا طیبا، په پاکې خاورې سره. سعید خاورې ته ویلی شي، مخ د ځمکې ته. نو په دې باندې څه وکړو؟ تیمم وکړلو. فصلیا، نو د دواړو لمونځ وکړلو. ثم وجد الماء فی الوقت، بیا یې اوبه مونده کړلې په همدغه وخت کې. یعنې یارو تیمم وکړلو، لمونځ یې وکړلو. بیا چې لږ مخکې لاړ، د وخت نه وي تېر شوی، مثلا د ماسپښین لمونځ د 1 بجې وکړلو،
لږ مخکې لاړ نل ته اوبه پیدا کړي مثلا 2 بجې دي په 2 بجو کې چې اوبه مندک وخت نه دی تیر شوی نو اوس د دواړو صحابه او څه وشوله اختلاف پیدا شولو چې آیا اوس د المنځ به صحیح شوی وي او که نه به صحیح شوی نو یو ویل چې نه المنځ صحیح دی مخ په تیمم باندې او د المنځ وکړلو نو د بل و چې نه نو یو څه وکړل په عاد احدهما الصلاه نو یو راولګېدلو د المنځ بیرته اعاده او داسې وکړو بیا سره المنځ وکړو فاعاد احدهما الصلاه والوضوء اعاده وکړه راوپس کړو یو د دوار نه المنځ او داس دواړه او داس یې وکړو او المنځ بیا وکړو ولم يعد الاخر دبل راونه ګرځولو هغه ویل چې نه تیمم میکړه به باندې المنځ وشولو نو دوباره اعاده ته ضرورت نشته ثم تیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دواړه راغله رسول علیه الصلاه والسلام ته فذكر ذلك له نو د دواړو د خبر ورته ذکر کړه چې داسې مسله و تیمم وکړل منځونه وکړل ورسته وخت نو تیر شو بیا مو پیدا نو ما را وګرځولو د بل راونه ګرځولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ورته فرمای فقال للذي لم يعد نو نبی علیہ السلام هغه سړی ته وویل چې غل منځ نو را ګرځولای اصبت السنه ته ورسېدل چاته سنت ته یعنی حق ته ورسېد واجزات کا صلاتک او استاد پارست المنځ کافی شولو یعنی دا بس وقال غبلت ویل وقال الاخر دبلت ویل لك الاجر مرتين استاد پار دو اجر نشول ځکه چې مخکې المنځ دم صحیح شوی و دوباره د بیا په خپل اجتهاد باندې کړی دم صحیح شو نو تا ته بده دوه منځونه اجر درکول کیږي او دبلت وی چې د سنت ته حق ته ورته مثلا دا ده دې حدیثنا یو مسله دار وته چې په خاور باندې بسره څه کوي تیمم کوي خو شرط ور سره دا دی چې د خاور به پاکوي سعیدا طیبا لفظ راغلی دی بل مسله په حدیث کې دا ثابت شوله چې کله یو انسان راولګي تیمم وکړي تیمم نو ورسته بیا وخت د مانځنه تیر شوی او به پیدا کړي وس بیا راګرځي کنه به راګرځي نو حدیث نه معلومه شوله چې المنځ اعاده ور باندې نشته نه دا وداسه د دې نشته ځکه دا وس شوی دی او بل مسله په حدیث کې دا هم ثابت شوله چې اجتهاد په وخت رسول الله کې صحابه او اجتهادونه کړي دي نو اجتهاد په اسلام کې شته لکه دلته یو صحابي دا اجتهاد وکړو لیکن اگر چې په دې اجتهاد کې د یو صحابي خطا شوی دی ځکه هغه دوه ځله لمنځ وکړو نبی رسول الله ورته فرمایل چې مسله کې خطا یو لیکن الله رب العالمین ته د دوا اجر نه درکې وي د دې وجه نه حدیث کې راځي اذا اجتهد المجتهد کله چې یو مجتهد یو عالم کوشش او اجتهاد وکړي به مسله کې بیا خطا شي نو رسول الله فرمایي چې د دې لپاره یو اجر دی او کچې ته حق ته ورسېل نو دوا اجر نه دی حق ته ورسېږي دوا اجر نه او کچې ته خطا شي نو یو اجر شولو نو په دې کې ګوره دې خبره ته اشاره ده چې د کوم علما په امت کې امامان د غټ علما دي هغه په مسائلو کې خطا شي وي نو په هغه باندې جرم نشته ده دا چې ورستنی خلک یا د هغه په غلطۍ وبسي یا نور خلک را لګيږي د هغه بدی بیانوي دا خطا کار کوي دا علما چې دي هغه خطا شي وي د خساره د خطای نه موږ تاسو ته مسله ده موږ تاسو د الله او د رسول حکم ده چې هغه ته سره د خطای نه الله رب العالمین اجر ورکوي ګناهګار نه دي نو دې حدیث نه معلومه شول چې د یو صحابي خطا شول لیکن ګناهګار نه دی الله اجر ورکړی ده دا بل صحابي څه حق ته ورسېدلو نو دا مسائل د حدیث نه ثابت شول بل حدیث راوړي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل فدي بارد دي قول دي الله کی وان كنتم مرضى وعلى سفر كچته تاسو مریضان یا په سفر باندې قال اذا كانت كلچوي بالرجل فسړي باندې الجراحه زخم یو سړی مثلا بدن کې زخم دی پتوره لګیدل دی یا نور دغه سه زخمونه به پیدا شوی دی بل وجنه فی سبیل الله فلا رضی الله کې ول قروح او چې شوی دانی په غی باندې
فیجنبو هغه جنوب شي، یعنی په داسې حالت کې د جنوب شولو چې د په بدن باندې زخم دی یا دانې دي. بعضې دانې هم داسې وي چې هغې ته اوبه ورسېږي هغه دانې نور هم خرابېږي، انسان ته ضرر پې باندې رسي. او بعض زخمونه داسې دي چې زخم ته اوبه ورسېږي نو هغه نور هم خراب شي، انسان د زخم د وجې نه څه شي مړ شي. نو فیخافو د ډارېږي ان یموته چې مړ به شي. ان اغتسل که د غسل کې تیمم د تیمم وکړي. د حدیث نه څه مسله ثابته شوله؟ د حدیث نه دا مسله ثابته شوله چې کله یو انسان باندې زخم وي او استعمال د اوبو نشي کولی او په ده باندې جنابت حالت راغی نو بیا به څه کوي؟ نو بیا به تیمم کوي. دا به څوک نه وایي چې مثلا تیمم خو صرف نائب د چا دی د اوداسه دی چې بیا اوداسه وي نو تیمم به کوي. نه، تیمم چې دی د نائب د اوداسه هم دی او دارنګه قایم مقام او نائب د چا دی؟ د غسل هم دی. لکه مخکې حدیث کې ذکر شو. نو بیا به څه کوي؟ بیا به غسل کوي. بیا به تیمم کوي. نو د تیمم د دې لپاره کافي شوله د غسل نه. په هغه وخت کې چې اوبه استعمالولی نه شي یا اوبه موجودې نه وي، لکه مخکې حدیث کې تیر شو، یا اوبه موجودې دي لیکن استعمالولی نه شي، ضرر دی ورته. که چېرته مثلا دا اوبه استعمال کړم نو ما باندې به د مرض زیات شي، نو د دې وجې نه به زه مړ شم. نو بله مسله په د حدیث کې دا هم ثابته شوله چې شریعت آسانی کوي. ما جعل الله نه د ګرځول الله رب العالمین په تاسو باندې په دین کې څه تنګسیا. یعنی شریعت همیشه دا کوشش کړی دی چې په بندگانو باندې سره ولي آسانتیا راولي. نه په دین کې آسانتیا د سختی نشته ده. ډېر کسان دغسې دي چې د دین خپل ځان ته سخت کړی دی. په جرابو باندې مسه ده نه کوي، په سفر کې مثلا دوه لمنځونه یو ځای کول دي نه کوي، د خپله به ځان باندې سختی راوستل دي. په باران کې په یخنۍ کې دوه لمنځونه مسجد کې یو ځای کړی شي، دا آساني د رخصت ته شریعت کړی دی. لیکن بعض انسانان د دې نه بیا ځان ساتي، دا نه کوي. نه، په دې رخصتونو باندې عمل کول پکار دي او دا ډېره فایده لري. لمونځ د قضایي نه بچ. بعض انسانان داسې وي، زه د مخکې ورځو کې یو ځای ته تللی وم، نو مالته ماسپښین لمونځ او د مازدیګر دواړه یو ځای وکړل او نور خلکو ونه کړه. هغوی نه پوهېدل نو به د مسله چېرته خبر دي. هغه چې موږ بیا سفر شروع کړو ماښام ته ورسېدو خپل ځای ته، ماښام ته نږدې، نو هغوی بیا بل ځای کې لمونځ هم ونه کړو، مازدیګر ته ونه درولو، نو بیا به ټول نه قضا شوی وي. یعنې دا موږ ته فایده معلومه شوې ده چې شریعت په یو څه کې رخصت ورکړی وي نو په هغې کې بیا حکمتونه دي، په هغې کې فایدې دي، په هغې باندې به سړی عمل وکړي. دې وجې نه رسول صلی فرمایي وی الله رب العالمین دا خوښه ګڼي چې د هغې په رخصت باندې څه وشي؟ عمل وکړی شي. نو په دې باندې عمل پکار دی. باران وریږي، یخني ده او سړی مسجد ته بیا نشي راتلی، ماښام ماخستن دواړه یو ځای وکړی شي، لاړ به شي، بیا به د ماخستن د راتګ نه بچ وي، خلاص به وي. آساني شریعت ورته کړې ده. نو په دې باندې عمل د دې حدیث نه معلومه شوله شاید دومره آساني کړې ده. ویلې چې تاسو غسل مه کوئ، خیر د تیمم وکړئ، په هغې باندې به تاسو مخکې منځونه کوئ. بل حدیث راوړي وعن علي رضی الله تعالی عنه، د علي رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. قال فرمای ان کسرت احدا زندیه، مات شولو یو مړوند زما. مړوند دغه حصې ته ویلی کېږي، دغه ځای ته ته موږ پښتو کې مړوند وایو، پرڅه کې به څه ورته وایو؟ بند دست. وی دا مات شو. فسألتو رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پوښتنه وکړه د نبي علیه السلام نه. فامرني، نبی علیه السلام ته امر وکړه ان امسح الجبائر، چې زه مسح وکړم په چا باندې؟ په پټۍ باندې. د دې حدیث نه دا مسله ثابته شوله. مخکې مسائل د چا و؟ د تیمم و. اوس مسائل د مسح علی الجبیره، مسح په پټۍ باندې دا ذکر کوي. نو یوه مسله د حدیث نه دا راووتله چې په پټۍ باندې مسح دا ثابته شوله. اگر چې د حدیث ضعیف دی لیکن د عام ادله ونه معلومیږي چې په پټۍ باندې مسح شته، پټۍ باندې مسح شته ده. لیکن مسح په موضوع باندې او مسح په پټۍ باندې په دې کې فرقونه دي. یو فرق دا دی، مخکې موږ ذکر کړي وو چې په موضوع باندې هغه وخت کې مسح کېدلی شي چې څه وي، یعنې په طهارت باندې اغوستي، په اوداسه باندې. لیکن د پټۍ لپاره دا شرط نشته، یعنی اوداس ورسره شرط نه دی. هر وخت چې مثلا په زخم باندې پټۍ وتړله بل وخت بیا هغه پې کوي، که اوداس یې وي که نه وي،
نو بل وخت مسح کېدلی شي. دا یو فرق شولو. بل فرق دا دی چې مسح جوربینو باندې صرف د اصغر او داسه نه کېدلی شي، یعنی حدث اصغر نه کېدلی شي. چې جنوب شي نو بیا به موزه وباسي، جراب له وباسي. لیکن پټۍ چې ده نو په غسل کې په پټۍ باندې مسح کېدلی شي. دا بل هغه شوله، بل فرق شو. دریم فرق دا ده چې د مسح علی الخفین په موضوع باندې مسح دپاره شرط دا و چې د مقیم دپاره یوه شپه یوه ورځ او د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې و. لیکن د دې دپاره بیا مدت نشته دی د هغه دپاره پټۍ دپاره. یعنی کېدلی شي مثلا یو سړی په پټۍ باندې 10 ورځې مسح کوي، 15 ورځې هم کوي، تر څو پورې چې زخم نه وي جوړ شوی. نو دا مسله ثابته شوه. دا ښکلي مسایلو چې فرق ثابت شول مابین د مسح په پټۍ او مسح په چا باندې، په جرابو او دارنګه په موضوع باندې. بل روایت راوړي چې ټیم خو ډېر تېر نه شو. وعن جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. جابر فرمایي په باره د یو سړي کې الذي شج چې د هغې سر زخمی شولو. شج ویلی کېږي د سر او د مخ زخم ته ویلی شي، یعنی سر یې زخمی شوی و. فاغتسل د غسل وکړو فمات د مړ شو. انما د حدیث ده انما کان یکفیه کافی و د دپاره ان یتیمم چې د تیمم کړی وای ویعصب علی جرحه او ټوټه تاو کړی وای ویعصب او تړلی وای علی جرحه په خپل زخم باندې خرقه نیوه ټوټه ثم یمسح بیا مسح کړی وای په هغې باندې ویغسل سایر جسدي بیا غسل کړی ویغسل وینځلی وای سایر جسدي ټول بدن. دا حدیث اصل کې یو ټوکړه د چا ده؟ د اوږد حدیث ده. جابر فرمایي وی موږ په سفر کې تللي وو، نو په دې سفر کې زموږ سره یو کس و د هغه زخمی شو په سر کې او د الله کارونه وو. نو په دې کې د سړي باندې غسل څه شو؟ واجب شو. احتلام یې وشو، خوب یې ولید. نو په د نورو صحابهو نه پوښتنه وکړه چې آیا تا زما دپاره رخصت مومئ چې زه څه وکړم؟ په دې خپل زخم باندې پټۍ تاو کړم او مسح پې وکړم. نو دوی ورته ویل چې نه دا نه مومو مګر دا چې ته به وینځې. نو دا راولګېدلو، غسل یې وکړو او په همدغه حالت د چا کې د زخم کې، نو د دې وجې نه دی مړ شو. نو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه و پیش کړه چې کله راغلل بیرته سفر نه، صحابي خو شی هغه شو مړ شو. نو چې دا خبر ورته ذکر کړ نبی اسلام ورته پکار شولو وی قتلوه قتلهم الله. دا خو دوی قتل کړی، الله دې دوی قتل کړي. دا خو دوی قتل کړی چې کله نه پوهېدل نو دوی ولې پوښتنه نه کوله چې کله نه و پوه. نو بیا رسول صم دا حدیث وفرمایله چې انما کان یکفیه چې د دې لپاره دا کافي و چې مثلا دا په دې زخم باندې پټۍ لګولې بیا په دې پټۍ باندې مسح کړې وای. دې حدیث نه دا مسله ثابته شوله چې لکه مخکې موږ ذکر کړل چې په غسل کې په پټۍ باندې مسح کېدلی شي. په فرقونو کې چې کومه خبره ذکر کړه دا حدیث به دلیل شو. او بله مسله دا ثابته شوله چې کله د انسان سره علم نه وي باید فتوا ورنه کړي، علم نه وي ورسره فتوی نه به سړی ځان سره، ځکه د لوی مسؤلیت دی. دلته نبي سم وګوره څومره ورته پکار شوی دی چې تاسو ته معلومات نه ولې فتوا ورکوله چې نه کېږي، خو دا خو کېدله که نه. نو رسول سم ویل چې نه دا خو کېدله ولې نه کوله. بیا د دې نه بله مسله دا ثابته شوله چې قتلهم الله، الله دې دوی قتل کړي، هلاک دې کړي الله. د دې نه دا مسله ثابته شوله چې بعض وخت کې مشر دا پکار کېدلی شي. انا پوهه خلکو سره به سړی نرمي کوي، د پوهه خلکو سره به څه کوي؟ سختي کوي. نبي علیه السلام اخلاق هم دغسې وو. یعنې کله کله هغه ته عمر ته پکار شوی دی پوهې د وجې نه چې ته خو پوه یې که نه. لکه مثلا یو حدیث کې راځي رسول الله وسلم ناستو، عمر رضی الله عنه د تورات څه نسخې راوړلې، پاڼې ورسره، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه لوستلې. نبي علیه السلام رنګ متغیر شو، په قهر شولو. او نبی اسلام عادت مبارکه دا و چې کله په قهر شولو نو د هغې قهر د هغې د مخ مبارک نه معلومېدلو، رنګ به تک سور شو. او کله به چې خوشحاله شولو
نو خوشحالي د نبی اسلام د مخ نه معلومېدله. څنګه معلومېدله؟ وی مخ به ځلا کوله، پړقېدلو به. نو ابوبکر ورته پام شو. نو ابوبکر ورته چې عمره ته رسول الله ته نه ګورې، رسول الله مخ مبارک ته وګوره. نو بیا چې هغې ورته متوجه شول، ویل چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا. نو بیا په دې کې رسول سم دا خبره وکړله. نه خبره حدیث وګده، لیکن چاته عمر ته په قهر شولو. نو دینه معلومه شوله چې څوک پوهه وي نو هغې ته په قهر کېدل پکار وي. لکه دلته هم نبي اسلام ورته په قهر شوی دی، په غوسه شوی ورته چې تاسو ولې دا کار کړی دی. نو بعض وخت کې د قهر هم ښه وي، دا هم د بد اخلاقۍ نه نه حسابېږي. یعنی دا همیشه دپاره نرمي، دا به اخلاق پوره نه وي. یعنی قهر دا ځان ته اخلاق دی، قهر ځان ته اخلاق دی، نو دا به بد اخلاقۍ کې نه حسابېږي. یعنی بعض وخت کې قهر او اکثره وخت کې نبی اسلام ډېر نرم شخصیت و. نو دا مسله ثابته شوله. او بله مسله مغه ثابته شوله چې مسح په چا باندې؟ په پټۍ باندې ثابت شوله. داسې نور احادیث دي انشاءالله هغه به راتلونکي درس کې انشاءالله وایو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته بصیرت په دین باندې را نصیب وګرځي.